سلامونه بیا هم په خیر راغلی. زیار یم. د اسانه جرمني زده کړې لړۍ ده. د تیر کورس په باره کې مونږ ویلو چې د یو کتابچې نه درس ورکوو، هغه دا کتابچه ده. کولی شئ د لاندې لینک نه چې د دې ویډیو نه لاندې ده ترلاسه کړئ. دا کتاب څنګه کارول کیږي؟ کله چې تاسو دا کتاب ترلاسه کولی شئ دا کیو آر کوډونه سکن کړئ. هر یو چې سکن کړئ د درسونو سره به موصلوي. وروسته له هغې نه کله چې تاسو راځئ هر درس ته دلته دا درس سکن کړئ، نو مستقیمه به تاسو درسونو ته راسئ، هماغه درس به تاسو سره تکرار کړي. دا کتاب کولی شئ 3 نه 4 ورځو پورې ترلاسه کړئ او خپل درسونه پکې زده کړئ. د هغه چا لپاره ده چې هغوی د جرمني ژبې توري نشي زده کولی، ټول توري دلته پکې کار شوي دي. تلفظونه یې شته ده، څنګه ویل کیږي، څنګه لیکل کیږي، نو دا ټول لارښوونې په دې کې شوي دي. تاسو کولی شئ دا کتاب ترلاسه کړئ. په پای کې دغه د کتابچې شکل یا کتابچه هم پکې شته ده چې کولی شئ د راروانو درسونو لپاره چې له سبا شروع کیږي هغه به له دې کتاب نه وي. د دې کتاب نه د جرمني ژبې زده کړې پیل. په دې کې تقریبا لیک او لوست، ګرامر، لغتونه، خبرې اترې هر څه پکې شته ده. ابتدایي ګرامر، ډلبندي شوي لغتونه، دا هم کولی شئ د همدغه لینک نه ترلاسه کړئ. د جرمني ژبې د زده کړې پیل کتاب هم تقریبا ټول موضوعات لري د هغه چا لپاره چې هغوی آمادګي نیسي او غواړي چې ژبه زده کړه ژر تر ژره پیل کړي. او د دې کتاب بله ښېګڼه او ښه والی هم دا ده چې دا پرته له استاد نه یا که څوک وي ورسره که نه وي هم کارولی شي، ځکه تلفظونه پکې لیکل شوي دي. د هر لوست بیل بیل یا د هر هغه لغت تلفظ چې د هغه پکې لیکل شوی ده، لکه دی بیخر ای، دی بیخر ای، کتاب پلورنځی او همداسې نور. او مکمله ګرامر پکې تشریح شوی ده. دا ګرامر یا ګینوس دی ادیدس چی شی ده، ضمیر چی شی ده او همداسې تر پایه پورې. دا د ګرامر برخه ده. د تقریبا هغه ډېر کارېدونکي نومونه لغتونه دي چې دلته کارول کیږي. او په پای د دې کتاب کې دلته د ټولو درسونو لینک نه تاسو کولی شئ یا هر څوک چې دا کتاب کاروي دا لینک سکن کړي، مکمله به راسي، هغه درسونو سره به وصل شي. او بل دلته هغه لغتونه چې مونږه فورمې ډکوو، د فورمې ډکولو دپاره کاریږي، هغه هم پکې شته ده چې اولو ورځو کې دلته راځئ نو فورمو ته ډېر ضرورت وي. تاسو دا فورمې باید تل ډکې کړئ. که کتاب غواړئ ترلاسه کړئ لینک یې لاندې شته ده. تر بیا ښې چارې.